قدرمن دوستانو په ډېر مهم موضوع باندې نن بحث کوو چې همدغه موسم هم د ملاریا د ناروغۍ د ملاریا ناروغي څه شي ته ویل کېږي، ولې رامنځته کېږي، د دغې ناروغۍ اصلي لامل څه شی دی، نښې نښانې څه شی دي، درملنه یې څومره ده او تشخیص یې دلته کېدلی شي او که نه شي کېدلی. په دغې ټولو موضوعاتو به بحث کوو چې په خپرونو کې راسره میلمه ډاکټر صاحب منصور خان خاکسار دی چې دلته ښه راغلاست او سړي مشه وایم. ډاکټر صاحب ستړی مه شئ، بخیر راغلاست. زه هم سلامونه احترامات وړاندې کوم محترم کمال صاحب، تاسو ته، تخنیکي همکارانو ته، د تلویزیون ټولو کتونکو ته تمه لرم ښایسته سهار مو په خیر. ډېره مننه کوم، خوشحاله اوسئ. ډاکټر صاحب خپله ملاریا څه ته ویل کېږي او که داسې ووایو چې ملاریا څه ډول یوه ناروغي ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ملاریا یو پرازیتي انتاني ناروغي ده چې د نړۍ په تودو او نیمه تودو سیمو کې ډېره خپره ده. عموما د انافیل په نوم د غوماشې د چیچلو له کبله رامنځته کېږي چې دغه میکروبي غوماشې د پلازموډیم پرازیت انتقالوي او په شخص کې د ناروغۍ لامل کېږي. ښه ډېر ښه. او ملاریا ناروغي په څو ډوله ده او کوم ډول یې ډېر خطرناک دی؟ عموما د ملاریا ناروغۍ چې ده 15 ډولونه لري چې عبارت دي له پلازموډیم فلسفارم، پلازموډیم وایواکس، پلازموډیم اووال، پلازموډیم ملاریا او پلازموډیم نالسي، چې په دې کې تر ټولو خطرناک ډول پلازموډیم فلسفارم یا فیف دی. دې ته موږ دماغي ملاریا هم ویلی شو، مغزي ملاریا هم ویلی شو. په دې کې عموما په دماغ باندې حمله کوي او دا ډېر زیات اختلاطات رامنځته کوي، ډېر خطرناک دی. که چېرته په وخت سره درملنه ونه شي نو د انسان د مړنې لامل کېږي. ښه، د دغې ناروغۍ نښې نښانې اعراض او علائم چی دي ډاکټر صاحب؟ عموما نښې نښانې عبارت دي له تبه، خوله، سردرد، د وجود درد، خستګي، ضعیفي، زړه بدوالی، کانګې، استفراغات، اسهالات او په سیور یا شدید حالات کې شک، زیړی، کمخوني او لړزه د نښې نښانې. کوم اشخاص ملاریا ناروغۍ ته یعنې په ریسک فاکټور ابسره کرښه کوم کسان واقع دي دغې ناروغۍ؟ عموما دغې ناروغۍ ته مساعد کسان عبارت دي له هغه کسان چې د وجود مقاومت کم او د ملاریا په وړاندې معافیت ونه لري. دویم هغه اشخاص چې هغه په انډیمیک ساحو یعنې هغه ساحو کې چې نوموړې ناروغۍ زیاته لیدل کېږي دا ډېر ورته مساعد دي. او بل هغه ماشومان چې عمرونه یې د 15 کلو څخه کم دي دا زیات مساعد دي ملاریا ناروغۍ. ملاریا ناروغۍ لپاره کومې سیمې تاسو یادونه وکړه ډېرې خطرناکې کېدلی شي، لکه یخې، ګرمې، کومې سیمې هغه چاپېریال څنګه چاپېریال په دغې بلې په لومړیو خبرو کې هم موږ محترم کمال صاحب وویل چې عموما دغه ناروغۍ عموما په تودو سیمو کې زیاته لیدل کېږي، تودو او نیمه تودو چې زموږ د هیواد افغانستان په شرقي ولایتو لکه ننګرهار، کونړ او لغمان په دې ځایو کې زیاته لیدل کېږي، زیاته خپره ده. او د خپل چاپېریال کې هغه د اوبو ډنډونه او هغه فکر کوم هغه به هم یو بلې دغه څه چې خپله دغه غوماشی د ښځینه انافیل غوماشی دی چې شخص وچیچي شخص په ملاریا باندې اخته کېږي. د دغې منشا یعنې دغه چې کله رامنځته کېږي نو دا د خوسا ډنډونو، ناپاکو اوبو، د حفظ الصحې نه مراعات یعنې مطلب د چټلیو څخه دا رامنځته کېږي. ډېره مننه کوم. د دغې ناروغۍ هغه انتقال تر ټولو مهمه مسله ده. دغه ناروغۍ یو کس څخه بل کس ته څنګه انتقالېږي؟ آیا د همدې ماش په واسطه انتقالېږي که نه د انسان نه هم انسان ته انتقال مومي؟ بلې د انسان کمال صاحب د انسان نه انسان ته هم انتقال مومي، خو عموما لومړی خو په مستقیم ډول د غوماشي د چیچلو له کبله یو شخص پرې اخته کېږي. دویم بلډ ترانسفیوژن یا د وینې د انتقال له کبله یو شخص په ملاریا اخته دی، دا خپله وینه داسې یو شخص ته ورکوي کوم چې ملاریا ناروغۍ باندې اخته نه دی. دغه اخیستونکی شخص چې په ملاریا اخته نه دی دا هم دغه د کوم شخص چې په ملاریا باندې اخته دی د دې وینې واخیستله دا هم په ملاریا باندې اخته کېږي. دویم د پیچکاري د ککړې ستن له کبله هم رامنځته کېږي. او بل ارګان ترانسپلانټ یا د عضو د پیوند له کبله د یو منتن شخص عضو موږ بل شخص ته پیوند کوو، دغه شخص چې په ملاریا نه لري دا هم په ملاریا اخته کېږي. بل هغه حامله ښځې چې د امیندواري په موده کې ملاریا لري کیدای شي خپل ماشوم ته په ګېډه کې هم انتقال کړي. د دې امکان شته دی؟ او شته. او که یو مور په چې خپله دغې ته کنجینیټل ملاریا ویل کېږي، یعنې مور نه ماشوم ته په خپله ګېډه کې انتقالېږي. که یو مور په ملاریا باندې اخته وي او ماشوم ته شیدې ورکوي د شیدو له لارې ځي ملاریا؟ د شیدو له لارې نه، داسې عموما کې ماشوم ته انتقالېږي په ګېډه کې، خو ولې شیدو د لارې نه انتقالېږي، ډېر کم هغه لري چې انتقال شي. په
وقایوي برخه به خبرې کوو که یو شخص ملاریا باندې اخته شي څه باید وکړي او تشخیص یې څنګه باید وشي؟ عموما کله چې یو شخص په ملاریا باندې اخته شي هغه اعراض نښې نښانې پکې ولیدل شللې باید ډاکټر ته مراجعه وکړي او د ښه تشخیص لپاره د وینې معاینات وشي. او خبره د وقایې ده، دغه د وقایې لارې چارې عموما په درې ډوله دي. یو خو فزیکي وقایه، کیمیاوي وقایه او همدارنګه بیولوژیکي وقایه ده. فزیکي وقایه لکه د پشخانو څخه استفاده کول، د چټلو اوبو او ډنډونو له منځه وړل او همدارنګه د حفظ الصحې مراعات شو. دویم کیمیاوي وقایه لکه د حشره کشو موادو څخه استفاده کول په مثل د سپریګانو د دې څخه استفاده کول، دواپاشي کول. او بل بیولوژیکي وقایه. بیولوژیکي وقایه عموما د دې کې د درملو څخه استفاده کیږي. لکه مثال په ډول هغه درملو یادونه کوو لکه کلوروکین، هایدروکسي کلوروکین، میفلوکین، کمبینیشن اف اتوکواین ان اتواکیون، کوانین او همدارنګه ډوکساسیکلین، کلینډامایسین. دا درمل دي او دا درمل دی بله په اصطلاح په تداوي کیږي. او بله ملاریا ناروغي لپاره درمل نشته ده خپله؟ خوشبختانه چې د نوموړي مرض لپاره فوق العاده درمل نشتون لري او دا چې اختلاط ته لاړ نشي باید ډاکټر ته مراجعه وکړو او د ډاکټر د توصیې مطابق دغه د ملاریا دواګانې چې مخکې موږ یادونه وکړه په خپل وخت تر خپلې مودې پورې باید استعمال یا وخوړل شي. ښه، د مخنیوي لارې چارې څه دي ډاکټر صاحب محترم د دغې ناروغۍ؟ د مخنیوي لارې چارې د حفظ الصحې مراعات، د خوسا، ډنډونو او اوبو له منځه وړل، د حشره کشو موادو استعمال، پشخانو استعمال او همدارنګه د سپریګانو استعمال. ښه، تر ټولو مهمه خبره دغه وقایه ده چې تاسو یادونه وکړم دغه وقایوي لارې دي. یوه خبره ډاکټر صاحب د دغه ملاریا ناروغي اوسنۍ هم نه ده، ډېره پخوانۍ ناروغي ده. واکسین لري دا ناروغي؟ لري، البته افغانستان ته تر اوسه نه دی وارد شوی. واکسین هم لري، البته په نورو هیوادونو کې لکه افریقا دې ځایو کې شته دی، خو دلته لکه مخکې چې موږ یادونه وکړه هغه هم دواګانې شته دي چې بالکل دا ناروغۍ له منځه وړي. یوه بله مسله چې ډېره مهمه ده په د ملاریا ناروغۍ تر څنګ د محرکې ناروغي ده. دا د محرکې او د ملاریا فکر کوم هغه نښې نښانې هم ډېرې سره ورته دي. بیا یې توپیر څه کیدلی شي ډاکټر صاحب د دغه دواړو ناروغۍ ترمنځ؟ عموما کمال صاحب ستا د خبرو په تایید باندې ملاریا ناروغۍ او محرقه دا په اعراض، علایم، نښو نښانو کې یو د بل سره ډېر مشابهت او نږدېوالی لري، یعنې ورته دي. خو تفریقي تشخیص لکه د آر بي سي یا ریډ بلډ سیل یا د وینې د سرو حجراتو تخریب، انیمیا یا کمخوني او همدارنګه سپلینومیګالي یعنی د تریخي غټوالی، دغه چې دي دا په ملاریا کې لیدل کېږي خو په محرقه کې نه لیدل کېږي. کومه یوه ډېره خطرناکه ده ډاکټر صاحب، ملاریا که محرقه؟ عموما دواړه خطرناکې دي، دواړه په انسان منفي اغېز کولی شي، خو تر ټولو خطرناکه ملاریا ثابتېدلی شي. ملاریا ثابت، ډېره مننه. ویل مو څه دي چې هیوادوالو ته پیغام سپارښتنې مو څه دي ډاکټر صاحب؟ سپارښتنه مو کمال صاحب محترم هیوادوالو ته دا ده چې البته د حفظ الصحې ته خپل پام وکړي. په ځینو سیمو کې ګنده، خیرنې، چټلې اوبه او ډنډونه دي چې دغه منشا د دغه غوماشي د دې څخه رامنځته کېږي، دا باید له منځه یوړل شي. او همدارنګه د حشره کشو موادو څخه استفاده وشي. دا چې اوس وخت کې څه نه څه ګرمي ده، په دې وخت کې باید د پشخانو څخه استفاده وشي. ډېره مننه کوم ډاکټر صاحب محترم، ډاکټر صاحب منصور خان خاکسار چې زموږ سره په خپرونه کې ګډون وکړ. تاسو ته په خپلو چارو کې ډېرې بریا او ژوندی اوسئ.